یو وخت یو زمیدار په خپل پټي کې د ټیپرانو تخم وکړلو. په هغو کې یو ټیپر ډیر زیات غټ شو. زمیدار وغوښتل چې دا ټیپر د ځمکې راوباسي، خو هغه راونه وتلو. د ډیر زور وواهه، خو ټیپر له ځایه ونه خورېدو. زمیدار خپله ښځه راوبلله. زمیدار ټیپر ونیو او ښځې د زمیدار لیمن ونیوله. دواړو په شریکه زور وواهه، خو ټیپر راونه وتلو. بیا هغوی خپل لمسی راوبللو. اوس درې واړو یو بل پسې ونیول او زور یې وکړ. های شاپ، های شاپ. خو ټیپر بیا هم په ځمکه کې کلک ولاړو. بیا هغوی سپی راوبللو. بیا پیشو هم راغله. ټولو په شریکه یو بل پسې کلک ونیول او ډیر زور یې وکړ، خو هغه غټ ټیپر لا هم له ځمکې نه راوتلو. په پای کې یو وړوکی موشک هلته تیریدو. هغه هم د دې قطار په آخره کې ودرېدو او د پیشو لکۍ یې ونیوله. کله چې ټولو په یو وار آخري زور ووهه، پق ټیپر له ځمکې راوتلو. په اتفاق کې برکت دی او په ګډه کوشش سره لوی ستونزې هم هواریدای شي. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي، نو هیله ده چې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل پښتو انیمیشن سبسکرایب کړئ، ترڅو داسې نورې په زړه پورې کیسې هم وګورئ.